الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، د سلسله الفقه الجهادي د درسونو په لړۍ کې د قواعد التکفیر هغه بحث روانو. اوله قاعده شوې وه، نن دویمه قاعده او د هغې څه تشریح هم پکار ده. دویمه قاعده دا ده دوستانو چې رضا په کفر باندې کفر دی، یعنې څوک چې په کفر باندې راضي شو یا کفر ښه وګڼه یا د کفر په قانون باندې اقرار وکړو بغیر د اکراه نه، بغیر د خطا نه یا بغیر د جهل معتبر نه، نو دی به کافر وي په ظاهر او باطن باندې، اگر که ګمان کوي په جواب باندې چې دی د مسلمانانو نه دی. علت یې په کفر کې دا دی چې دی راضي شو هغه چې الله په هغې نه راضي کېږي، او هغه څه ښه وګڼل چې الله یې بد ګڼي، او هغه څه حسن وګڼل چې الله یې قبیح ګڼي، او هغه څه حلال وګڼل چې الله حرام کړي، او دا عین کفر بواح دی. الله سورة نساء کې فرمایي: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. په تحقیق الله نازل کړي په تاسو باندې په دې کتاب کې کله چې تاسو د الله آیتونه واورئ چې په هغې باندې کفر کیدی شي، په هغې باندې استهزا کیدی شي، نو د داسې خلکو سره بیا تاسو مه کښېنئ تر دې چې دوی مشغوله شي په نورو خبرو کې. که کښېناستئ تاسو د داسې کسانو سره انکم اذا مثلهم، تاسو هم د دوی په شان کافر یاستئ. یقینا الله جمع کوونکی دی کافران او منافقان لره په جهنم کې یوځي. شیخ سلیمان عبدالله بن محمد عبدالوهاب رحمه الله فرمایي چې معنا د آیات په ظاهر باندې ده. ولی وهو ان الرجل اذا سمع آیات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنه حتى يخوض في حديث غيره فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل فعلهم لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر ورضا بالكفر كفر. دی وی کله چې یو سړی د الله آیتونه واوري چې په هغې باندې استهزا کېده او کفر کېده او بیا د هغوی سره کېناسته، دا سړی څه زور پرې نه و، انکار یې پرې ونه کړه، دی ورسره کېناست او پانڅېدې تر دې چې هغوی په بلو خبرو کې مشغوله شوي، نو دی کافر د دوی په شان باندې اگر که دا کار دی نه کوي. وایي ځکه دا متضمن د رضا په کفر لره او رضا په کفر کفر وي. بیا وایي وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذم كفاعله. په دې آیات باندې یا د دې په شان په نورو آیتونو باندې علماو په دې استدلال کړی چې راضي په ګناه باندې لکه ګناهګار د خپله لکه ګناه کوونکی دی. اگر که دی دعوه کوي چې د په زړه کې دا کار بد ګڼه او دا به د ده نه نشي قبلېدی، لم يقبل منه لأن الحكم للظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا. او د کفر دلته ظاهر که ځکه د کافر سره په ظاهره باندې ناست دی، انکار پرې نه کوي، پاڅېږي ترې نه، زور پرې نشته، نو دا کفر شو. امام ابن جریر لیکلی دی دې آیت لاندې وقد نزل علیکم فی الکتاب، معنا دا چې انکم ان جالستم من یکفر بآیات الله ویستهزأ بها وانتم تسمعون آیات الله یکفر بها ویستهزأ بها کما عصوه باستهزاء بآیات الله فقد آتیتم من معصیة الله نحو الذي آتوه منها فانتم اذا مثلهم فی رکوع بهم معصیة الله. وایي که تاسې دوی سره کېناستئ چې دوی کفر په الله باندې کوي، د الله په آیتونو باندې ټوکې کولي او تاسو دا اورېدل، نو تاسو هم د دوی په شان ګناه وکړه، د دوی په شان کافر کیږئ. ځکه چې دوی د الله د لوی ګناه مرتکب شو چې هغه کفر اکبر دی، نو تاسو هم د دوی په شان کافران یاست. امام قرطبي هم د دې آیت لاندې لیکلي دي چې انکم اذا مثلهم من لم یجتنبهم فقد رضی فعلهم. چا چې دوی نه اجتناب ونه کړو، دوی د فعل رضایت راغی په دې کې. او رضا بالکفر کفر، رضا په کفر باندې کفر دی. بیا دی وایي فكل من جلس في مجلس معصیة ولم ينکر عليهم، پس هر هغه څوک چې کېناست د یو مجلس په ګناه کې او انکار یې پرې ونه کړو، یکون معهم، نوي به دغه ناستې والا سړی د دوی سره فی الوزر سواء په ګناه کې یو شان. فإن لم يقدر على النکیر عليهم فينبغي أن يقوم عنهم. که په انکار باندې قادر نه یې نو پاڅېږه حتی لا یکون من اهل هذه الآیت، تر دې چې په دې آیات کې را نشي. نو دوستانو که د یو کفر مجلس وي ته پکې کښېنې بغیر د انکار او قیام نه او اکراه نه، نو بیا به سړی کافر کېږي.
او که دا مجلس د ګناو ته پکې ناستې او ګناه دې رد کړه پانه څه لري نو ته به ګناهګار یې. نو مدار د حکم دلته په هغه څه باندې دی چې په مجلس کې چې شی کېدی چې کوم مجلس کې کفر کېده او ته بغیر د قیام او اقرار انکار نه کېناستې ته به کافر یې. او که دا کې ګناه کېدله او ته ورسره کېناستلې نو تم هغې په شان ګناهګار یې. یو ځای کې ډمان دي او ډمانو کې ته ناست یې انکار پرې نه کې نو تم ډم یې د ډمانو چې کومه ګناه ده هغسې بس ستا وي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس علی مائدة یشرب علیها الخمر. چې په ایمان لري په الله او په ورځ آخرت باندې نه دي کینې په هغې سرخان باندې چې په هغې باندې شراب څښلی کېږي. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ منې کړي دي نه چې تاسو به داسې ځایونو کې نه کښېنئ. دارنګې واقع د عمر بن عبدالعزیز چې هغه ته شرابیان راوستلی شو یو پکې روژهدار و. نو چا ورته ویلو چې ان فیهم صائما په دې کې روژهدار هم شته. فقال عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ویل ابدأوا به اول شروع په ده باندې وکړئ. اما سمعتم قول الله عز وجل تاسو د الله دا قول نه دی اورېدلی وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. دا آیات یو ته ویو نو دلته حاضر د منکر کار ته چې کوم حاضر شوی و داسې وګڼو لکه فاعل د دغه کار. ځکه دا ناسته دوی سره په غیر د اقرار او انکار نه ده یو قرینه ده چې دلالت کوي پر رضا باندې د هغوی په حال او د هغوی په ګناه باندې. نو ځکه دوی ته عذاب ورکړو په مثل د هغه شرابیانو. دارنګې نور دلایل هم شته چې راځي په یو شي باندې لکه هغه کار کوونکی دغه شي وي. الله فرمایي دې دلیل دا هم دی لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. مفسرین لیکي چې بني اسرائیل چې هر کله په ګناه کې واقع شو نو علماو منې کول نو دوی منې نه شو. نو دا علما بیا دوی سره په مجلسونو کې کېناستل خوراک او څښاک به ورسره کوو. نو الله یې زړونه د هغوی په شان کړو او لعنت یې پرې وویو په ژبه د داود او د عیسی ابن مریم علیهم السلام باندې. ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دوی سره کېناستل وروسته د نهي نه تجارتونه به ورسره ګډ کول نو الله د دوی زړونه د یو بل سره وواله. دوستانو هر کله چې دا حال د هغه چا شو چې مخالطت د وجنه د ناسې د وجنه سره دی نه چې دوی انکار هم پې کړی دغه مولیانو بیا هم دوی ملعون وګرځېدل. نو آیا هغه څوک چې انکار هم پې نه کوي او د داسې مرتدینو سره کینی لکه اوسنو حکومتونو سره چې خلک ناسته پاسته کوي سلام پې اچي خپل والینو سره کوي نو دا مرتد او کافر نه وي دا ملعون نه وي. دارنګې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان له من امتي حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تتخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. المسلم کې حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه دی یو نبی چې هغه رالیږلی الله په مخکینو امتونو کې مګر د هغه امتونو نه د دغې نبي دپاره څه کومک والا وي ملګري وي چې د هغه په سنتو پسې اقتدا کوي د هغه په سنتو عمل کوي. بیا د هغې نه وروستو داسې کسان راغله چې هغه وینا یې کوله چې عمل کې هغه نه ظاهروله او دوی هغه کار کوو چې هغوی ته به امر نه شوی. نو داسې خلک سره که چا جهاد وکړو په لاس باندې نو دی یو مؤمن وي. که چا په جواب باندې ورسره جهاد وکړو نو دی مؤمن وي. چا چې ورسره په زړه باندې جهاد وکړو نو دی مؤمن وي. خو لیکن که په زړه ورسره بد ونه ساتل وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل نو د ده په زړه کې د شړشم د دانې وره ایمان هم نشته. او دینه معلومه دا شوه چې وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل د دې مطلب دا چې انکار د زړه پې ونه کړو نو دا برابره شوه د رضا او د اقرار د دې سړي سره. ځکه چې دی پې راځي دی د پې اقرار وکړو د دې وجې نه مطلق ایمان یې نه فکر چې ایمان پکې نشته. نو دوستانو چې په داسې مجلس کې کینی سړی چې په هغې ګناه کېږي او ته په زړه باندې هم بد ونه ګڼې پا نه څېږي تی دا معلومه شوه چې تا کې د ذرې عمره ایمان هم نشته. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته چا وویلي چې په ژوندو کې مړی څوک دی نو هغه زبردسته جواب ورکړو وایي دا هغه کس دی لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا چې نیک کار نه پیژني او نه بد کار منې کوي دغه مړی دی بس. د دې وجې نه بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
وایي چې کله په ځمکه کې یو ګناه کیږي او څوک ورته حاضر و په دغه ځای کې موجود وي او بد یې وګڼله، اوس یو ځای کې خلک دي ګناه کوي او ته بد ګڼي، وایي دا داسې شو که من غاب عنها، ګویا کې چې دی ته غایب دی، ځکه تا پرې رد وکړو، انکار دې پرې وکړو. ومن غاب عنها فرضیها، یو سړی غایب دی نشته دلته خو دا ګناه یې خوښه ده، په دې ګناه باندې راضي دی، دې ګناه باندې انکار نه کوي که دلته دی موجود وي، نو وایي دغه غایب سړی داسې دی که من شهدها، لکه څرنګه چې ورته حاضر وي. دوستانو دا ډېر عجیب حدیث دی. نو په یو ځای کې د الله د دین بېعزتي کېږي، یو ځای کې ګناه کېږي او ته ورته ناست او انکار پې نه کوې، نو ته ورسره په ګناه کې شامل یې، او یا نه په دغه مجلس کې خو په دغه ګناه باندې ته رد نه کوې، مخکې دې پرې رد نه دی کړی، نو ته ګویا کېدای شوي لکه حاضر ورته. د دې وجې نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات اصلا لم يكن معه ایمان اصلا. وایي څوک چې د الله حرام کارونه بد ونه ګڼي، هغې سره بغض ونه کړي، یو حرام کار سره ستا بغض نشته، هغه بد نه ګڼي، دی وایي لم يكن معه ایمان اصلا، د دې سړي سره بیا د سره ایمان شته نه. دا مجموع الفتاوا د جلد 1 صفحه 140. د دې نه معلومه شوله چې یو سړی د الله نافرمانیانې د رسول الله وسلم نافرمانیانې بدې ونه ګڼي، د رسول الله وسلم د الله محرمات بد ونه ګڼي، نو دا بې ایمانه دی. دارنګې د سیرت کتابونو راخیستي چې خالد بن ولید هر کله چې یمامي والاو ته راغی نو 200 شهسواران ورسره، نو خپلو ملګرو ته خالد رضی الله عنه وویل چې څوک ونیسئ، نو ګوره وژنئ بیا نه، نو دوی مجاعی ونیو، نو دا یو صحابي دی، 30 ملګري مو سره ونیول، نو خالد رضی الله عنه ته راوستلی شو. نو خالد رضی الله عنه ته دا مجاعه وایي، وایي ته ښه پوهېږې خالده چې زه رسول الله وسلم ته د هغه په زندګۍ کې راغلی ما سره په اسلام باندې بیعت هم کړی او زه نن په هغه عقیدې یم چې کله پخوا ومه، نو که دغه مسیلمة الکذاب چې کوم په من کې نبوت دعوی کړل د راوتې دی، نو دا صحیح ده، خو لیکن الله وایي ولا تزر وازرة وزر اخرى، د یو کس بوج به بل باندې نشي اچولی، د هغه خپله ګناه ده زما خپله. نو خالد رضی الله عنه ورته وویلې یا مجاعه ترکت اليوم ما كنت علیه امس، تا هغه عقیده پرېښې ده چې پرونی دې وه، او ستا رضا کېدل په کار د دغې کذاب او دروغجن چې هغه د نبوت دعوی کړی مسیلمة الکذاب، وایي دا ستا سکوت د هغه نه دا دلیل د رضا دی، ته ولې چپ پاتې شوې، تا ورته ښکاره اعلان کړی وی چې ته کافر مرتد، او بیا وایي زما راتګ تا ته هم پته وه، وایي دا ټول دلالت کوي چې ته د په دې نبوت راضي وي، ولې دې پې انکار نه کو. او که دا خبره ته کوې چې فإن قلت أخاف قومي، زه د قوم نه یېرېدم، بیا وایي ما نه به راغلی فهلا عمدت الی او بعثت الی رسوله، یا به دې ما ته قاصد را لېږلی وی. نو مجاعه رضی الله عنه چې هر کله دا ټولې خبرې واورېدې پوه شو چې دی ملامته دی، نو ورته وایي وایي یا ابن المغیره ان تعفو عن هذا کله، سوال تا ته دا کوم چې دې ټول نه ما معاف که، بس تېر شه د دې کار نه. خالد ورته وایي رضی الله عنه قد عفوت عن دمک ولکن فی نفسی حرج من ترکک، ما خو ته معاف کړی لیکن زما په زړه کې څه تنګوالی شته دی ستاسو د پرېښودلو نه چې تاسو مې څنګه پرېښودئ. اوس وګوره خالد بن ولید دا مجاعه رضی الله عنه معتبر وګرځو د دغه رضا او اقرار د مسیلمة الکذاب په نبوت باندې، صرف هغه چپوالی دلیل د رضا وګرځو چې ته ولې چپ شوی وې، تا به دته ښکاره خبره کړې وې. د دې نه معلومه شوه دوستانو چې یو ځای کې منکر کار ویني او ته پې چپ شو، نو دا عین رضا ده. نو هغه کسان د الله نه ویرېږي چې نن وخت کې د دې کفر په مجالسو کې کښېني او دوی بیا ځان ته مسلمانان وي، ځان ته حاجیان وي، ځان ته لابد د مدینې فارغانو چې موږ د مدینې نه فارغ، مدینه ته فارغه، د مدینې نه هم دی فارغ. نو اوس دوستانو که څوک دا خبره وکړي چې څه قرینه ده د دوی په رضا باندې او د دوی په عقیده باندې چې په داسې مجالسو کې ناست دي، موږ ته به څه معلومات وشي چې دا دلیل د رضا دی. خو لیکن مخکې دې نه چې موږ هغه دلایل او قرائن ذکر کړو، وروسته به انشاءالله ذکر کړو، خو د دې نه مخکې دوه درې خبرې کول غواړو. هغه ده چې شرعي نصوص په دې باندې دلالت کوي چې ظاهر چې ده دا فرد د باطن ده او دا پې دلیل دی، دا ظاهر په باطن باندې دلیل او باطن او ظاهر دواړه په یو بل کې تاثیر کوي
او دلالت پې کوي که باطن یې فاسد و ظاهر هم فاسد او چې کله باطن صالح و ظاهر هم صالح او دا ضروري خبره ده خو علی قدر فساد الباطن به فساد د ظاهر وي که باطن یې دننه ډېر فاسد و نو بهر به ظاهر کې دی هم ډېر فاسد وي او که دننه باطن یې کم فاسد و نو بهر به ظاهر کې به د فساد کم وي نو د دې دوستانو ډېر دلایل دي ډېر دلایل د دې شته چې ظاهر په باطن باندې تاثیر کوي او باطن په ظاهر باندې تاثیر لري حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب بخاری کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خبردار په بدن کې یو ټوکړه ده چې کله هغه اصلاح شي ټول بدن اصلاح دی او چې کله هغه فاسد شي ټول بدن فاسد دی خبردار هغه زړه دی د دې نه معلومه شو دوستانو چې زړه د چا خرابي بهر هم خراب بعض خلک ګیره برېتې پاک خیري یو مرتد وي او زما زړه صفا دی او زړه صفا وي خبر هم صحیح ده د اسلام نه صفا وي ځکه ظاهر کې خو اسلام نه نو دننه هم اسلام نه وي زړه مې صفا دی نو دا حدیث دلالت کوي په دې باندې چې صلاح د ظاهر چې ظاهر کې سړی مصلح وي اصلاح والا وي او دارنګه فساد د باطن دا د زړه نه دی چې زړه صالح وي بهر هم صالح چې زړه فاسد وي بهر هم فاسد او دا د اهل سنت والجماعت قول دی چې ایمان عقیده قول او عمل دی چې په طاعت سره زیاتیږي او په ګناهونو سره کمیږي دا دلیل دی خبرې چې ظاهر او باطن سره دا یو بل سره لازم او ملزوم دي چې باطن فاسد وي ظاهر میں فاسد وي که باطن صالح وي ظاهر میں صالح وي نور دلایل شته دوستانو لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان العبد اذا اخطا خطیه لکه یو بنده چې ګناه وکړي یا بل روایت کې اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلب نکته سوداء نو په زړه کې تور ټاکې پیدا شي نو فاذا نزع واستغفر وتاب نو سقل قلبه وی کله چې د ګناه نه توبه وباسي او دارنګه بخنه وغوړي د الله نه نو د غزل نه د تور ټکې لري شي وان عاد فيها حتى تعلو قلبه او کله چې دا ګناهونه کې مده ډیر والي وکي مده ډیره ګناه کوي نو دغه ټکي غټ شي تور زړه ټول تور شي او هو الران الله دغه ذکر کړی چې هغه ته ران ویل دي لکه فرمایي کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نو دینه معلومه شو دوستانو چې د زړه د تورواله د ظاهر تورواله دی د دې وجنه دا چا داوا د دروژنه ده چې زړه دنه فاسد به د ایمان داوا کوي او بهر ته د اسلام خلاف کوي ظاهري شکل د اسلام خلافي بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن سوچ نیکی خوشالي او بدی خپکای نو د مؤمن دی یو کار ته بد وشي نو د خپای یو کار ته خوشي د خوشاله نه د مؤمن دی نو مفهوم د دې حدیث دا شو چې څوک نیکی نه خوشالي او یا بدی نه خپکای د مؤمن نه دی د دې وجنه صحابه کرام با د ګناهونو سره ډېر حساسیت لرو چې معمولی غوندې ګناه به وشول دوستانو نو هغه به یو دم ویل چې هو منافقان شو لکه د حنظله او سیدی خبره مشهوره ده چې کله د رسول الله مجلس کې بناستو ویل به زه مؤمن ما چې بهر به وت ویل هو مو هو المنافقان د دې وجنه ابن ابي مليكه وی چې ما ډیر صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلي دي كلهم يخاف النفاق ټول د منافقت نه یریدل علی نفسي په خپل ځان باندې ځکه د دوی ایمان ډیر قوي وو ځکه د ایمان د وجنه دا خبره کوله بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم من الموبقات انس رضی الله عنه فرمایي او یقینا تاسو هغه اعمال چې تاسو په سترګو کې د شیدې لکه د وخت پرنګا اندونه کم راځي تاسو د سترګو نه لیکن خامخا موږ به اوله نعدها موږ به شمارل على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله په زمانه کې من الموبقات د هلاکونکو نه یعنی دا مهلکات موږ شمارل لیکن تاسو نن وخت چې ګورم یو اختو قدر هم ورته نه ګوري چې مړه دون معمولی ګناه ده د دې وجنه دوستانو صحابه کرام په دور کې چې په ځل کې خبره تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې کاش زه ګوره
سکروټه شوی په دغه خبره باندې یا لکه سکور شو سکور چې دا خبره زړه کې نه تیره شي ځکه چې هغوی پوهېدل چې د زړه کې چې یو خبره وي نو هغه تاثیر په ظاهر باندې هم کوي دا ظاهر قرائنو چې دلالت کوي په دې باندې چې یو سړی په یو مجلس کې ناسي نو رضا په کفر باندې کفر رضا په ګناه باندې ګناه تر څو چې هغه انکار پې ونه کړي د هغې ګناه یا د کفر یا د شرک دا خو قرائن قولي شو قرائن عملي دوستانو دا ډیر دي دا هغه اعمال د اندامونو دي چې ظاهر دلالت کوي په حقیقت د باطن باندې او ډیر وخت کې به حکم کوي په دې باندې چې باطن د دې سړي داسې دی ځکه ظاهر کې داسې دی نو دا قرائن عملي به ډیر دي چې موږ د هغې انشاءالله اوس تذکره کوو اول قرینه عملي دا ده چې یو سړی په مجلس د کفر او د استهزا کې کینی د الله د دین پورې خندا کوي او ته پکې ناست یې بغیر د اکراه نه بغیر د انکار نه دا دلالت کوي په رضا د دوی په کفر باندې او په بد عمل د دوی باندې که کفر مجلس دی به کافر کیږي که د ګناه مجلس دی به ګناهګاري مخکې آیات منغولس وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غیره انکم اذا مثلهم یعنی تاسو د دوی په شان یاستئ قرطبي لیکلي دي لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم څوک چې د دوی د کار نه اجتناب ونه کړي نو دی د هغوی په فعل او په دغه کار باندې راضي دی والرضا بالکفر کفر نو رضا په کفر باندې کفر دی بیا وی فکل من جلس فی مجلس معصیة ولم ينکر علیهم یکون معهم فی الوزر سوا پس هر هغه څوک چې کېناسته په مجلس د ګناه کې او انکار یې پرې ونه کړو نو دی په ګناه کې یو برابر دی د هغوی سره شوکانی هم لیکلی دي په تفسیر کې انکم اذا مثلهم معنا دا چې انکم ان فعلتم ذلك ولم تنتهوا فانتم مثلهم في الكفر یعنی که تاسو په داسې مجلس کې کېناستئ چې هغې کفر کېدی شو او تاسو هغوی منې نه کړو نو تاسو هم د هغوی سره په کفر کې یو برابر یاستئ نور تفاسیر هم په دې باره کې هم دا خبره کوي او مقوله د خالد بن ولید د مجاعد سره مخکې تېره شوه موږ ذکر کړه هغه هم دلالت په دې باندې کوي دا اول قرینه عملي وه چې دلالت کوي چې څوک په مجلس د کفر کې کېناست دا به کافر وي او څوک مجلس د ګناه کې کېناست دی به ګناهګار وي دویم استهزاء او طعن په دین باندې د ټوکو په طریقه باندې یو مجلس کې ناست دی او ګناه کېږي په مجلس کې او ته هم ورسره ناست دی او دغه خلک ټوکې کوي د الله دین پورې نو ته هم ورسره په ګناه کې او په کفر کې یو شانې شوې الله فرمایي ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم یعنی که ته دوی نه پوښتنه وکړي چې تاسو څه شی کول نو دوی به خامخا وایي چې موږ خو لوبې کولې ټوکې هم کولې الله وایي نه ورته ووایي د الله په آیتونو او په الله باندې د هغه په رسول باندې تاسو ټوکې کوئ تاسو بانې مه کوئ تاسو کفر وکړو وروسته د ایمان نه دا دلالت کوي په دې باندې چا چې د الله او دغه د آیتونو او د رسول پورې ټوکې وکړي اگر که په طریقې د ټوکو وي استهزاء د الله د آیتونو پورې وکړه په طریقې د ټوکو او یا مثلا په طریقې د لعب او د لوبو قصدن عمدن دا ټوکې ونه کړي نو دی به کافر په ظاهر او باطن کې او دا استهزاء د یو قرینه ده په دې باندې چې زړه فاسد دی اگر که په جواب باندې اقرار نه کوي چې دا ګینه حلال ده چې استهزاء ما کوم وکړه دا ګینه حلال ده اقرار نه کوي خو لیکن دا دلالت کوي په دې باندې چې دی کافر دی ځکه که د زړه صحیح وي ایمان یې په زړه کې وي نو د استهزاء د الله په دین پورې چې کوم استهزاء کوي دی نه به منې کړی وي امام ابن تیمیه د دې آیت لاندې لیکي وي الله خبر وکړه چې دوی کفر کړی رسو د ایمان نه سره د دوی قول د دوی نه چې دوی به ویلې چې مونږ خو دا کلمه که ویلې دا د کفر کلمه د صحابو پورې خبرې من کړي دي دغه منافقانو درې دا واقع بار بار ذکر شوی ده نو شیخ الاسلام لیکلي دي چې دوی به ویلې چې مونږ خو دا د کفر الفاظ صحیح ده چې ویلې دي خو لیکن من غیر اعتقاد مونږ عقیده نه لرله بل كنا نخوض ونلعب مونږ به هسې لوبې کولې ټوکې هم کولې نو الله دی آیت کې بیان وکړو چې استهزاء د الله د آیتونو پسې دا کفر دی او دا استهزاء نه راوځي مګر دغه چا نه چې د هغه سینه کفر ته خلاصوي نو که ایمان یې په زړه کې وی نو دوی به منې کړي وی چې دوی تکلم په دغه کفر کلام باندې ونه کړي نو شیخ الاسلام ابن تیمیه دلته استهزاء ظاهره
دا معتبر کړله په باطنه باندې. مطلب دا ظاهر دلالت کوي چې باطنی کفر دی او مطلق ایمان د زړه نفي د زړه کې ایمان نشته. که ایمان په زړه کې وای نو دوی به منې کړی وای د استهزاء کول. او په صارم المسلوک کې لیکي شیخ الاسلام ابن تیمیه چې وهذا نص في ان الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر. دا دلیل دی چې استهزاء د الله په آیاتونو باندې په الله پورې او د رسولانو پورې کفر دی. وفسب المقصود بطريق الاولى، نو هغه بده رد خبري کول چې هغه سره د قصدن عمدن کوي او په طریقه اولا سره به کفر دی. بیا وی وقد دلت هذه الايه على ان كل من تنقص رسول الله صم جادلا او هازلا فقد كفر. دا آیت دلیل به دی معنی چې هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سپکواله کوي، رسول الله سنت پوری خاندي معمولی سنت برابر خبره کړه د قصوی او ټوکی کون کی وي د په دې دوه حالاتو کې کافر دی. امام ابن عربی لیکي په احکام القرآن کې او فإن الهزل بالكفر كفر، ټوکی کول په کفر دا کفر دی، لا خلاف فيه بین الامه. امت کې په دې خبره کې اختلاف نشي چې سره د کفر کلمه په ټوخ باندې وي، د کفر کار په ټوخ باندې وکي، بیا وی سواء استحل او لم يستحل، د حلال غنی او کې نه غنی، او اعتقد او لم يعتقد، عقیده وی او کني وی. مدینه معلومه شو دوستانو چې دا قید لګول د حلال غنلو یا عقیده په دغه زینو کې لکه د تکفیر د لپاره بعض خلک دا شرط غني چې نه د حلال نه دی غني یا عقیده دا نه ده. دا مذهب د مرجئو دی، د جهمیو دی چې دوی اعمال او باسي د ایمان د مسلمانانه، لہذا دا خبره غلط او خطا ده. دریمه قرینه دوستانو عملی قرینه چې هغه دلالت کوي پر رضا باندې په داسې مجلسونو کې هغه اظهار د کفر دی په غیر د اکراه او په غیر د تقیه. لکه الله فرمایي من کفر بالله، چا چې کفر وکړ په الله باندې من بعد ایمانه رسول ایمان نه الا مگر هغه څوک او کړه چې هغه باندې زور وکړي شي وقلبه مطمئن بالایمان، او زړه هغه په ایمان مطمئن وي، نو دا کس مستثنا دی. یو ځکه یو سړی غیر شو اظهار د کفر یو کو او سړی په دې باندې غیر شو چې وجن دي کفر کلمه وای یا د حکومت سره مرګره شه د مرتدینو سره، نو کوملګره چې خیر خو زړه به په ایمان مطمئن. نو دا دلالت کوي چې هر هغه چا کفر بواح ظاهر کو او د باندې کوم اکراه نه وشي او نه کوم چا او تهدید ورکړي یا دمکی ورکړي نه ده چې مثلا وجن دي یاد نه لاس پر کوي اخپه او د کفر اظهار وکړي دی به کافر وي. امام ابن تیمیه په ومج الفتاوا 200 صفحه کې دې خبره تصدیق کړي او ډېر دلایل په دې باندې جمع کړي دي چې چا ځکه اظهار د کفر وکړو او هغه باندې کوم اکراه نه وشي نو دی به کافر حسابيږي. دارنګه دوستانو څلورم نمبر کې تحاکم طاغوت ته، دا هم هغه قرینه چې دلالت کوي په فساد د باطن باندې او د ایمان په نفیوالي باندې تزرنه. چا غیر الله ته تحاکم وکړو، قرآن او سنت ته ونکو، تانا تحصیل کچرو فینګرو وغیر نرخ ته وکړو، نو دی به کافر وي. اگر کدی وی چې زه مسلمان یم، الله فرمایي الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك، ایت نه ګوریا کسان ته چې دی ګمانم کوي چې دوی ایمان والا دي په کتاب باندې چې تاسو نازل کړی شوی دی او په کتاب باندې چې تاسو نه مخکې نازل کړی شوی دی. اراده لري ان يتحاكموا چې دوی فیصله وي سي طاغوت، وقد امروا ان يكفروا به، دوی ته امر کړی شوی چې دوی کفر کوي په طاغوت باندې، و يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا، شیطان غواړي چې دوی گمراه کې په گمراهی لري. نو دا آیات دلالت کوي چې څوک فیصله طاغوت ته ویسي نو دی به کافر وي، دی به د ایمان والاو نه حسابيږي. دوستانو نو چې څوک فیصله تانی تحصیل کچرو توړي او د داوا لري چې په ځکه بد غنم خود څه وکما، دا صریح دلیل دی دوستانو چې دا عذر نه دی بلکې دا به کافر حسابيږي. امام شنقیطی لیکلی په ازوال بیان کې د دې آیات لاندې من اصرح الادله في هذا ان الله جل وعلا في سوره النساء بين ان من يريدون ان يتحاكموا الى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم انهم مؤمنون. وي څوک چې اراده لري چې دوی فیصله غیر د الله د شریعت نه بل شریعت ته ویسي، وي تعجب کې دی شي د دوی د دې ګمان نه چې دوی مؤمنان دي. او عجیب خبره خدا ده چې دوی به دا داوا هم لري چې موږ ایمان والا یو.
وما ذلك الا لان دعواهم الايمان مع اراده التحاكم الى الطاغوت بالغه في الكذب. او د دې د دعوه کول د ایمان سره د فیصلو نه طاغوت ته او دا ډیره مبالغه ده په دروغ کې، دا غټ دروغجن دي. د دې وجه نه دی آیات کې تعجب ذکر شوی دی او چې علم تر الى الذين تنور دې کسان ته کار د کفر کوي لیکن به دعوه د ایمان هم کوي، لکه اوسنی طواغیت به شرف حج لم تلي عمرې لم تلي وی ولی وی حج کوي عمرې کوي او اوسنی مرتدین. نو د دې لړې تعجب په دې باندې پکار دی چې کار د کفر کوا امریکای سوالار موالات سره کوا غي ته ډی ور کړی او هم ځانته مسلمانان به دوی باندې ډېر تعجب پکار دی. د دې وجنه دوستانو که سره د طاغوت ته فیصله وړي د طاغوت سره ملګری وي داغه حمایت کوي، داغه د قانون احترام کوي او د ګمان کوي چې د ایمان لري په الله باندې او هغه چې الله نازل کړی په کتابونو باندې، نو دا خبره به د نشي قبلې، دا غټ دروغجن دی. د دینه په دې آیت کې ډېر تعجب شوی دی. دا څلورمه قرینه شو چې دلالت کوي په دې باندې چې یو سړی په ظاهر کې فیصله طاغوت ته وړي اگر که باطن کې ځان ته مسلمان وي، دا به دلالت کوي په فساد د باطن باندې، یزریم کافر دی ښکاره ځکه فیصله وړي. پنځم نمبر کې اعراض تحاکم نه الله ته فیصله نه وړي بل چاته وړي، دا هم دلالت په دې باندې کوي چې باطن دی فاسد دی، باطن دی کفر دی. الله فرمایي ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. یعنی دوی وایي چې موږ ایمان په الله او په رسول راوړی دی او موږ د هغه اطاعت کوو، بیا یو ډله ګرځي رسو دینه. الله فرمایي وما اولئك بالمؤمنين، دوی ایمان والا نه دي. او کله چې دوی دعوت کړي چې الله او رسول ته دې لپاره چې فیصله وکړي دوی په منځ کې، نو په دغه وخت یو ډله به د دوی نه اعراض کوونکي وي. نو دا دلالت کوي چې اظهار د اعراض د فیصلې کولونه الله او رسول طرف ته چې هغه ته فیصله وي چې تحکم هغه ته وکړي او دا غینه به ته اعراض کې، دا قرینه دلالت کوي په دې باندې چې فساد دی په باطن کې شته دی، باطن کې فساد لري او دا رنګ دا دلالت کوي په دې باندې چې په زړه کې ایمان نشته. نو که دا چا دا حل وي چې په قرآن او سنت فیصله نه کوي، په نرخ کې په پښتو کوي او دا رنګ په رواج کوي، د لړ میکالي په قانون کې په کچرو په تاڼو په تحصیل او په ولسوالیو کې کوي، نو د تفیده نه رسي د جبي ایمان نه. اگر کر زر واره په ورځ کې دا اقرار وکړي چې زه مؤمن یم په الله او په رسول ایمان راوړم، دا دروغ وي، دا دروغجن دی. ځکه که د مؤمن وي صادق الایمان وي نو سمعنا واطعنا به ویلی وي. ځکه الله فرمایي انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. وکار خدا واجه د خبره وکړي چې الله او رسول شریعت ته پیشي چې الله کوم څه فیصله په الله پر رسول باندې وکړه، الله او رسول په کتابونه وکړه، راځه په کاردار کده مؤمن ویل چې بالکل موږ وارد موږ اطاعت کوو. الله فرمایي دا چې کسان به ایمان ولدي او کنه ته چې شریعت کې د غټ نه شریعت کوم او شریعت نه ول سوالي خوشته تانه تاثیر خوشته نه به ته غټ کافری. د دې وجه شیخ الاسلام لیکلی دی ويزول الايمان بمجرد اراده التحاكم الى غيره. ایمان زایل کیږي صرف په اراده باندې چې طاغوت ته اراده وکړه چې طاغوت ته فیصله وړم. بلکې الله فرمایي ولاتیع الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. ورته د الله او رسول اطاعت کوي کدی واپس وګرځل یقینا الله نه خوښي کافران. دا دلالت کوي چې د الله او د رسول د اطاعت نه ګرځیدل دا د کفارو کار دی. ځکه الله رسول چې الله مين نه کوي د کافرانو سره. امام ابن کثیر رحمه الله دی آیت لاندې لیکي فدل على ان مخالفته في الطريقه كفر والله لا يحب من اتصف بذلك. ودا دلالت کوي په دې باندې چې مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه کې دا کفر دی او الله به مين نه کوي چې څوک کافر وي. همدارنګه دا هغه قرائن چې هغه ظاهر وي دلالت کوي په فساد د باطن باندې او دارنګه په نفي د ایمان باندې ځنه اطاعت د مشرکین د په تحلیل او په تحریم کې، د مشرکین اطاعت کې په حلال او په حرامو کې، یا د هغه اطاعت به ذاته کې او یا په یو شي کې د اطاعت کې چې هغه کوم کفر کوي ته د تابعداري لکه اوس وکړي چې د مرتدین حکومتونه ټول د امریکای غلامان او تابعدار دي. اوس راوي
من متحدین په اقوام متحده کې عضویت اخیستې دا ټول مرتد دي. الله فرمایي ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول له واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. یقینا کسان چې مرتد شوي دي په خپل پوند باندې رسو هغه نه چې دوی ته هدایت ظاهر شو، شیطان دوی ته خسته کړی دی دا کفر او مهلت ور کړی دی. او دا په دې وجه باندې چې دوی به ویل کسان ته چې بدی غنو هغه چې الله نازل کړی دي، کافرانو ته به څه ویل سنتیوکم فی بعض الامر، موږ بس تاسو خبر هو بعض کارونو کې منو. الله وی والله یعلم اسرارهم، الله په پټو خبرو دوی باندې پوی دی. اوس دا کسان چې په خپل پوند باندې کافر شو رس دینه چې دوی ایمان راوړو دا غلاره د هدایت پیژندلې و، صرف په دې سبب باندې دوی کافر شو چې بعض خبرې د کافرو منلې. نو دا قول دوی دا قرینه شو ظاهره په فساد د دوی د عقیدې باندې، د عقیدې فاسده ځکه د کفر خبره دی راوته، ځکه باطن کې کافر دي. د دې وجه نه دوستانو دا قرائن ټول دلالت کوي په فساد باطن باندې چې سړی باطن فاسد دی، نو ځکه دا قولونه تراوزی او داسې خبرې تراوزی. وم نمبر کې دوستانو چې د الله په حکم باندې سړی راضي نه وي او د الله د فیصلې نه د تنګوالی ومنده، نو دام دلالت کې په فساد باطن باندې. الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، دا څنګه د قسم پر واستو باندې داخل به ایمان ایتره پوری چې تا فیصله کوو نه ګرځي په هغه څه کې چې دوی مینس کې کوم تنازع راشي، ثم لا یجدوا فی انفسهم بیا دوی ونموي په خپل نفسونو کې حرجن تنګواله مما دا فیصله نه قضیت چې تا کړی وي اے پیغمبر او سلام تسلیم او دوی غاړه کې نه په غاړه کول سره. دا دلالت کوي چې دا فیصله نړول شریعت ته او یا د فیصله د شریعت نه زړه تنګواله چې شریعت فیصله وکړه تا خبره باندې خپشي او یا هغه ته غاړه کې نه دي. دا ظاهر قرینه ده دلالت کوي په دې باندې چې دې سړي په ځړ کې ایمان نشته دی. اگر کده په خپل باندې د ایمان کوي نو د په دعوا کې دروغجن دي، ځکه کده صادق د ایمان په دعوا کې نو د الله په شریعت او د الله په فیصله برازي شوی وکنه. نو هر کله چې اعتراض وکړو شرایط د طاغوت ته د قانون د طاغوت ته نو معلومیږي دا چې دا سړی به ایمان شوی د ایمان نه د اخلاص دی. ځکه بل آیت کې الله فرمایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، نه دی جایز مؤمن سړی او مؤمن خیز ذکر چې الله او رسول فیصله وکړي دی او کار چې دوی د پاره دی به اختیار وي د خپل کارونو، نه اختیار بنه چې په فیصلو کې. د دې وجنه دا دلیل دی خبرې چې د الله فیصله دی ونه منلو، د الله د فیصلې نه دی په لکه تنګواله راغی او یا زړه دی او ته تنګ شو نو ته کافر کیږي به خبر مانی. امام ابن قیم رحمه الله دی آیت لاندې لیکي وای الله په خپل نفس مقدسه باندې قسم خوري په تاکید سره چې دا هغه سړي په ځړ کې ایمان نشته چې څوک الله او رسول فیصله کوي نه ګرځي په خپل مشاجراتو کې په خپل تنازعاتو کې. دا دلیل دی خبره دوستان. دارنګه امام ابن کثیر هم د دې آیت لاندې لیکي او یقسم بنفسه الکریمه المقدسه، الله په خپل نفس کریمه باندې قسم خوري چې لا یؤمن احد، یو کس ایمان ولا نشي کېدی تر هغه پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو امور کې حاکم ونه ګرځي. او دارنګه بیا وی غاړه کې نه دي د هغه فیصله ته په پوره غاړه خودلو سره بغیر د منازعین بغیر د مدافعین د هغه حکم ته غاړه کې نه دي. دا سره تر هغه پورې ایمان ولا نشي کېدی. دا وم نمبر قرینه شو. اتم نمبر قرینه دوستانو چې ظاهر باندې دلالت کوي باطن هغه ده چې په وخت د تنازع کې به الله او رسول ته دغه فیصله وړي الا به ایمان صحیح کیږي. الله فرمایي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. که تاسو په یو شي کې تنازع رااله نو هغه کې الله او رسول ته که تاسو ایمان په الله لري په ورځ آخرت لري. نو دا آیات دلالت کوي په دې باندې چې الله دلته د ایمان علامت څو ګرځوله هغه رد کول د فیصلو الله او رسول ته د موجبات د ایمان نه وګرځول، د ایمان د لوازمات نه وګرځول. نو کله چې دغه تنازع یا دغه فیصله غیر الله ته رد شي، طاغوت ته رد شي، هغه ته فیصله وشي، نو ایمان نفي کیږي ضرور.
د دې وجه نه د دواړو تلازم دلته راغلی دی. که په الله او په رسول باندې ایمان لري نو فیصلې قرآن او سنت ته ویسه، که په طاغوت ایمان لري او طاغوت ته د فیصلې وړي نو بیا په طاغوت باندې مؤمني، په الله باندې کافري. دی آیات نه دا معلومه شو. نهم نمبر کې دوستانو انتفاع د ظاهر مطابقت، ظاهر کې د شریعت تابع نه او دارنګي یو عمل هم د شریعت پتا کې څوک نه نه معلومیږي دا چې ظاهر دې فاسد دی او باطن خو دې فاسد دی. الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ورته پیغمبر که تاسو چیرته د الله د مینې دعوه کوئ نو زما تابعداري وکړئ، تاسو سره به الله مینه وکړي. نو علامه د محبت د بنده رب خپل لره دا اتباع د نبی ده. په ټول دین کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کې نو بس تا د الله سره مینه ده، او که هغه تابعداري دې پرې خو ده د الله سره د مینه به دروغجنه ده، اساس په دروغ دعوه کوونکې دی. به امام ابن کثیر لیکلی دی آیت په تفسیر کې، و دا آیت حاکم دی په هر هغه چا باندې چې د الله د محبت دعوه لري او د په طریقه محمدي باندې عمل نه کوي نو دی دروغجن دی، فإنه کاذب فی دعواه، دی په خپل د دعوه کې دروغجن دی. فنفس الامر کې حتی تر هغه پورې يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع اقواله وافعاله، تر څو چې دی تابعداري وکړي د شریعت محمدي او د دین نبوي په ټولو اقوال او افعالو کې. د دې وجه نه حنبل رحمه الله وایي چې ما د امام احمد بن حنبل نه اورېدلي او یو سړی دا وایي چې ټول شریعت منمه خو یو عمل هم د شریعت نه کوي، یو عمل هم د شریعت نه کوي، وایي دا هذا کفر، دا کفر دی بالله په الله باندې، ورد على امره او رد د الله په امر باندې او د رسول باندې هم رد دی، او ما جاء به عن الله او په سمه رد دی، په هغه سمه کفر دی چې د الله د طرف نه دی پیغمبر راوړي دي. نو دینه معلومه شو چې جنس عمل د شریعت پر خودل دا کفر دی. د سلف په نسبت باندې هم د دې وینه ابو اسحاق فزاری وی رحمه الله دا ځانه نقل کړی وی لا يستقيم الايمان الا بالقول، ایمان د سړی نه سميږي مگر په قول سره، او لا يستقيم الايمان او ایمان نه مستقیم کیږي نه سميږي او قول مگر په عمل سره. قول او ایمان به حاله صحیح شي چې عمل کې راوړي. بيوي ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. ایمان او قول او عمل دا نسي کیما په هغه نه سره چې هغه موافق د سنت سره. نو دا بل قرینه شو دوستانو. لسمه قرینه هغه دا چې د الله په منزل الله باندې ته فیصله ونه کی، دا هو به دلالت کوي په دې باندې چې ستا باطن خراب دی، باطن دی کفر دی. الله فرمای ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. دا دلالت کوي چې چا د الله د حکم د الله د دین نه اعراض وکړ، هغې ته فیصلې وینوړي او دغه د طاغوت فیصلې مخکې کړه د الله په فیصله باندې، د الله په قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې، نو د طاغوت بنده شو او په هغې باندې عامل شو، او دارنګې د الله په شریعت باندې د طاغوت شریعت د غوره کړ، نو دی کافر شو ظاهر او باطن. برابره خبره ده که دی حلال ګڼي او که نه ګڼي، ځکه دا داسې ګناهونه چې دا مکفرات دي، په دې باندې سړی خود به خوده کافر کیږي. دې ته استحلال قید یا دا قید چې رزق کې عقیده مې نه ده، دا غلطه ده. د دې وجه نه دوستانو که څوک فیصلې په منزل الله باندې نه کوي دی به کافر وي، مؤمن په طاغوت به وي. 11 نمبر کې دوستانو هغه موالات د مشرکینو دی د مسلمانانو مقابل کې. دا یو قرینه عملیه ده ظاهره چې هغه دلالت کوي په حقیقت د باطن باندې. نو څوک چې د کفارو د مشرکینو سره موالات کوي د مؤمنانو سره نه کوي، دا دلیل دی د په باطن په فساد باندې چې باطن فاسد دی. اگر که دی په جواب باندې دا وایي چې زه مؤمن یم او منځونه کوم روژې نیسم، زه څنګه کافر شوم؟ د دې دلیل واوره. الله فرمایي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. یعنې که دوی ایمان په الله او په نبی باندې او په هغه څه چې دلته نازل شوی لرلې، نو دوی به دغه کافر یهود نصارا په دوستۍ نه نیولې، لیکن ډېر د دوی نه نافرمانه دي. امام ابن تیمیه لیکلی دی 11 صفحه د فتاوا کې، وایي دا آیت دلیل دی په دې باندې چې دا ایمان د دوی نه نفي کو، دا دلیل دی په دې باندې چې ایمان او د کافر دوستی په یو ځل کې نه زیږي. یا به د کافر سره مینه محبت په ځل کې لري ایمان بنئ، یا به مینه لري د الله او د رسول سره د کافر سره مینه محبت بنئ. دا دواړه نه یو ځای کېږي. وی فإنه أخبر في تلك الآية أن متوليهم لا يكون مؤمن، چې څوک دوستی کې د کافر سره به ایمان والا نه وي. 12 نمبر کې دوستانو هغه قرائن عملی ظاهره چې دلالت کوي په فساد د باطن باندې.
هغه د کافر سره جهاد نه کول، جهاد نه کې بالکل د کافر سره جهاد دی پرېښود. دا پرېښودل دا دلیل دی په دې باندې چې ستا باطن فاسد دی. د دې وجه نه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ایمان والو تاسو مکه په شان دا کسانو چې کافران دي او خپل ورون ته ویلي کله چې دوی سفر کو پزموکه کې او یا دوی غازیانو که چېرته دوی د موږ سره دوی مړه شوي نه وي او نه به دوی قتل شوي وي. الله فرمایي دې دپاره چې دا وګرځئ هغه حسرت د دوی په زړونو کې الله ژوندي کول او مړه کول کوي. الله په هغه څه چې تاسو کوم عمل کوئ لیدونکی دی. امام ابن کثیر لیکلي دي وایي الله مؤمنان بندگان منې کړي دي د مشابهت د کفار نه په دې فاسد عقیدو کې چې دلالت کوي قول د دوی د خپل ورونه چې دوی مړه شوي په سفرونو کې او په هغه جنګونو کې که چېرته دوی دا جنګونه پرېښي وي نو دوی به مړه نه وي. الله ویلي چې نه مرګ او درد او ژوند دا د الله په لاس کې دی. دا دلیل دی په دې خبره باندې چې باطن فاسد نو ځکه دا خبره دوی ترې راووتله. ځکه منافقانو ویل که دا تلي نه وي غزوې احد له دا بعضې کسان دوی به مړه نه وي او دوی به دلته قتل شوي نه وي. نو الله وفرمایل چې ګوره تاسو کافر یاستئ په دې خبرو باندې الله مړه کول او ژوندي کول کوي. امام ابن تیمیه لیکلی دی وایي دا د الله د طرف نه یو خبر دی چې پرېښودل د جهاد دا نه کوي مګر هغه منافق خلک یې کوي. دا دلالت کوي په دې باندې چې دوی په زړونو کې منافقت دی. ځکه په ظاهر باندې دوی دغه اقوال د خولې نه الله د دوی راویستل دا دلالت په دې باندې کوي. دوستانو نو دا هغه قرائن عملی چې دا دلالت کوي په دې باندې چې یو سړي ظاهره خرابوي نو دوستانو باطن به هم خرابوي. دغه قرائن دلالت کوي په دې باندې. نو دا خبره غلطه ده چې یو سړی په ظاهره کې د شریعت مطابق کارونه نه کوي، شریعت خراب وي، لکه ظاهره کې د شریعت خلاف کارونه کوي، حلیه په شریعت باندې جوړه نه وي او دی وایي چې زما باطن زړه مې پاک دی او د اسلام تعلق د زړه سره دا خبره غلطه ده. دا دونه دلایل قرائن عملی او قرائن قولی او عملی دواړه موږ پیښ کړو چې دا دلالت کوي په فساد د باطن باندې چې د چا ظاهر فاسد وي نو باطن به فاسد وي. الله دې موږ له په عمل کول توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.